آیا پوهېږي په نړۍ کې یوازینی هغه هېواد چې په دوو لویو وچو اسیا او اروپا کې موقعیت لري ترکیه ده؟ همدا هېواد هر کال په میلیونونه سیلانیان او په سلګونه زره نړیوال زده کړیالان جذبوي. ترکیه هغه هېواد چې د اسیا او اروپا ترمنځ د پل حیثیت لري او په دوو لویو وچو کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ ترکیه 3 وچې یا 3 قارې سره وصل کړي: اسیا، اروپا او افریقا. ترکیه هېواد مساحت شاوخوا 283,000 مربع کیلومتره دی او خواوشا 15 میلیونه نفوس لري. د ترکیه پایتخت انقره خو استنبول تر ټولو مشهور ښار دی. یو ښار او 2 لویې وچې. دا د استنبول په اړه ډیره مشهوره ده. یو ښار او 2 لویې وچې. استنبول هغه ښار چې د باسفورس تنګي په وسیله د اسیا او اروپا سره وصل کړی ده. یعنې استنبول هغه ښار دی چې یوه برخه یې په اسیا کې موقعیت لري او یوه برخه یې په اروپا کې موقعیت لري، چې تاسې کولی شئ د څو دقیقو په جریان کې له یوې وچې نه بلې وچې ته سفر وکړئ. یعنې تاسې څو دقیقو په جریان کې کولی شئ چې اسیا نه اروپا ته او د اروپا نه اسیا ته سفر وکړئ. استنبول نه یوازې د سیاحت او د سیلګرۍ مرکز دی، بلکې یو له مشهور نړیوالو ښارونو څخه دی. هغه په دې چې دلته د نړۍ مختلف تمدنونه، فرهنګونه، مذهبونه او ادیان تیر شوي دي. له یوناني تمدن رانیولې بیا تر رومي، بیزانسي، عثماني او اوسنی عصري تمدن. دا ټول په دې ښار او په ترکیه هېواد کې تیر شي. ترکیه په زرګونه تاریخي آثار او تاریخي ودانۍ لري. دا چې ویډیو ډېره اوږده نه شي، په ترکیه کې 200 خواوشا داسې پوهنتونونه موجود دي، هم دولتي هم خصوصي، چې هغه نړیوال محصلین جذبوي. له افریقا نه نیولې تر عربي هېوادونو او تر څنګ افغانستان نه دی له ټولو هېوادونو نه محصلین جذبوي او کولی شي دلته خپل درسونو ته ادامه ورکړي. ترکیه د چای تر ټولو ډېر مصرفونکې ده. یعنې چای ځانګړی ډول تور چای او ترکي قهوه دا د ترکانو د خوښې څښاک دی چې اکثریت د ترکیه هېواد ډېری وګړي په ترکي ژبه خبرې کوي او یوه برخه یې په کردي ژبه هم خبرې کوي. خو د ترکیې ملي ژبه او رسمي ژبه ترکي ده، چې توري تر ډېره انګلیسي ته ورته دي او ژبه یې نسبتا اسانه او ساده ده. د ترکیې پولي واحد لیره ده، چې په اوس وخت کې یوه لیره خواوشا 1.3 افغانۍ کېږي، $1 45 لیر کېږي. ډېر کم تفاوت له افغانۍ سره لري. ترکیه یوازې د سیاحت ښار نه دی، بلکې دا د اقتصاد، تجارت، سیلګرۍ او ترڅنګ د زده کړو لپاره نړیوال مرکز ګڼل کېږي. نو موږ سره پاتې شئ چې په راروانو ویډیوګانو کې په ترکیه کې د تحصیل اړوند، د محصلۍ ژوند اړوند هم سره خبرې وکړو. تر بیا ښې چارې.